د بریټانیا د ځانګړو ځواکونو لخوا د ملکي افغانانو وژل څنګه رسوا شول؟ د پانوراما په نامه پروګرام چې په افغانستان کې د بریټانوي ځانګړو ځواکونو د جنگي جنایتونو په اړه څېړنې کړي او د 2010 تر 2014 کلونو په موده کې چې بریټانوي ځانګړو ځواکونو په هلمند او شاوخوا سیمو کې نظامي عملیات ترسره کړي یا یې په اصطلاح چاپی اچولي دي، په هغو کې د ملکي افغانانو، سړیو، ښځو او ماشومانو د وژلو په اړه څېړنیز راپورونه چمتو شوي او هغو پټو ایمیلونو ته یې لاسرسی پیدا کړی چې د نظامي افسرانو ترمنځ تبادله شوي دي. دا پټ معلومات او موندنې ښیي چې په ځانګړي ډول له 2011 تر 2014 پورې بریټانوي ځانګړو ځواکونو په نظامي عملیاتو کې چې د هلمند ولایت په کلیو او لرې پرتو سیمو کې ترسره کړي وو، په دې پلمه چې مخالف وسلوال پټ دي، په لسګونو او آن شاید په سلګونو بېګناه کسان وژلي او ټپیان کړي دي. د ګارډین بریټانوي ورځپاڼې د راپور له مخې په تورنو کسانو کې د بریټانیا د SAS هوایي خدماتو سرتیري او افسران هم شامل دي او دوی به د عملیاتو چاپو پر مهال د خلکو په کورونو ورننوتل او ویده خلک به په دې فلمه چې ګویا وسلوال مخالفین دي وژله. د وژل شوو کسانو د کورنیو ډېرې بوږنوونکې کیسې دي چې رسنیو ته یې کړي دي. د مثال په ډول د حبیب الله اکا په نامه یو سپینګیري ډیره دردونکې کیسه کړې ده چې 2 ځوان 14 کلن او 20 کلن زامن یې له څو نورو میلمنو سره یو ځای د بریټانوي ځواکونو لخوا په بېرحمۍ سره وژل شوي دي. نوموړي رسنیو ته ویلي 2 زامن یې سمیع الله او نثار احمد له 7 تنو نورو میلمنو سره یو ځای چې له ښاره کلي ته د جنازې مراسمو لپاره راغلي وو، له کوره لږ لرې په مهمانخانه کې ویده وو او بریټانوي ځواکونو ورباندې د شپې چاپه اچولې وه او په ویدو حالت کې یې وژلي وو. حبیب الله اکا وایي موږ ته باید شواهد په لاس راکړل شي، ولې زموږ زامن ووژل شول، څه ګناه یې کړې وه. له محکمې څخه غواړو چې که انسانیت لږ هم غرب ته محترم وي، عدالت دې پلی کړي او تورن سرتیري او د هغو قومندانان دې محکمې ته راکش کړي. د جنگي جنایتونو نور قربانیان هم ورته کیسې لري. د سیف الله کورنۍ د 2011 کال فبرورۍ په 14مه د شپې په عملیاتو کې 4 تنه له لاسه ورکړي. د محمد داود کورنۍ هم چې د هلمند ولایت اوسیدونکي دي ورته کیسه لري او دا پیښې هغه وخت پسې زیاتې شوې چې بریټانوي حکومت پریکړه وکړه چې خپل ځانګړي ځواکونه په هلمند او شاوخوا سیمو کې ځای پر ځای کړي او د دوی په راتګ سره هلمند او شاوخوا سیمې د ملکي وګړو لپاره اور وګرځېدې او د بېګناه او بېوزلو خلکو له سترګو یې د شپې خوب الومې کړی و. که څه هم د بریټانیا د دفاع وزارت له 10 کلونو څخه زیات د دې تورونو په اړه چوپه خوله و او د بېګناه خلکو په وژلو یې ځان تېر ایستلی و، خو په دې وروستیو کې له پلټنو معلومه شوه چې په افغانستان کې بریټانوي ځواکونو د نورو هیوادونو ځواکونو په پرتله په پراخه کچه جنګي جنایتونه ترسره کړي دي. له افغانستانه د ناټو ځواکونو له وتلو وروسته د بریټانیې پخوانی دفاع وزیر بین والز اړ شو چې د خپلو کسانو د جنایتونو په اړه پلټنې پیل کړي. ډېری قربانیان لا هم د څېړنو په موخه شک لري او فکر کوي چې تورن سرتیري او د هغو قومندانان به په رښتیني او بې پرې ډول محاکمه نشي او نه به هم هغه سزا ورکړل شي چې ورته لازمه ده. په دې اړه کله چې بریټانیا کې د جوړې شوې محکمې له مشر قاضي القضات جسټن هارډون اکیف
او د څېړنیز ټیم غړو څخه وغوښتل شول چې د موضوع د لا روښانتیا او شواهدو ته رسیدو په خاطر افغانستان ته سفر وکړي او د پیښې ځایونو له نږدې وګوري. دوی د شواهدو راټولولو څخه ډډه وکړه. دا په دې معنی ده چې څېړنې ښایي سطحي او رسمي وي. قربانیان د هغو پوښتنو ځوابونو ته د رسیدو امکان نه لري چې دوی له 10 کلونو څخه زیات ورته په تمه پاتې دي. د څېړنیز ټیم غړي پلمه دا ده چې دوی د خپل خوندیتوب په اړه ویره لري. خو له هغه وخته چې طالبان واک ته رسېدلي، د برېټانیا ډیری ژورنالیستان، سیاستوال او عام شخصیتونه په پټه او ښکاره افغانستان ته سفرونه کوي. حقایقو او د قضیې تل ته د رسېدلو او عدالت د پلي کولو په پاره دا اړینه ده چې د افغان چارواکو سره نږدې اړیکې ټینګې کړي او هڅه وکړي چې خپلواک او بیطرفه تحقیقات ترسره کړي. برټانوي ځواکونه لومړني هغه نه دي چې افغانستان کې په جنگي جرمونو تورن دي. امریکایانو او د نورو هیوادونو سرتیرو هم په خپل وار سره د افغان ملکی وګړو په وژلو کې پام نه دی کړی او په خپلو تیرو 20 کلونو کې چې په افغانستان کې میشت وو، د بې ګناه خلکو په وژلو یې وخت نا وخته لاس پورې کړی دی.